د میدان وردګ ولایت مسؤلین وایي چې د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو له دوی سره په ګډه همکارۍ په دغه ولسوالۍ کې د غځېدلي سړک رغنیزې چارې پیل کړي. د دې ولایت مسؤلین د ولسي وګړو د دغه اقدام هرکلی کوي. زیاتوي چې ولس ورسره په هر وخت کې اوږه په اوږه ولاړ دی. د نرخ په ولسوالۍ کې لکه څنګه تاسو ته معلومیږي چې دا ډیره ستراتیژیکي ولسوالۍ ده، ځکه د ټولو ولسوالیو ته له دې نه لارې تللي دي. ډېر خوشحاله یو د دې ولس څخه، لکه څرنګه چې یقینا د ولس په همغږۍ باندې، په اتفاق او اتحاد باندې او د ولس په همکارۍ باندې اشغال ته د پای ټکی کېښودل سو. همدغه رنګه موږ سره دا ولس په بیا رغونه کې همکاره ده. موږ ډېر ترې خوشحاله یو. د سیمې اوسیدونکو په وینا شاوخوا 15 کیلومتره سړک د نرخ ولسوالۍ د خانجان خیلو له بازاره پیل او تر اخانزاده خیلو سیمې پورې رغول کیږي. زیاتوي چې یاد سړک د دغه ولایت نرخ او د امیرداد ولسوالۍ هم سره نښلوي چې په رغېدو به د خلکو ستونزې تر ډېره راکمې شي. ډېر پې خوښ یو، زه ته ډېر پې خوښ یو چې نور په ټایم هم وایي پروا نه کاندي. دا د سړک آبادي ده ورور، په دې باندې سړی باید خفه نه شي. او دغه له موږ میراث ده دغه دنیا په ژوند باندې هم راشکه میراث ده چې مړ شوم هم میراث ده، بیا چې هر چا ته پاس شو پروا یې نشته. خو دغه یوه غټه آبادي ده تر ابدالآباده پورې، تر ورځ د قیامته پورې. چې تقریبا د نرخ په ساحه کې به د اخندزاده خیلو تر ساحې پورې دا تقریبا 15 کیلومتره سړک. د دې سړک موږ له حکومت سره دا وعده کړې وه چې د دې بعضې مصارف چې هغه تیل د ماشینرۍ دي دا به موږ ولسونه ټول ورکوو به یې، او په عین زمن کې به امارت موږ ته ماشینري راکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت ماشینرۍ او ټولګټو چار ریاست سره په همکارۍ له دې ولسوالۍ د صدمردې په کوتل د امیرداد ولسوالۍ ته د تیریدونکو لارې رغنیزې چارې په چټکۍ روانې دي.